په دې باندې خبره کوو چې د انډې په دې زردۍ کې داسې څه شی دي چې خلک وایي دا د صحت دپاره نه ده او آیا دا واقعي په حقیقت کې د صحت دپاره نه ده یا د صحت دپاره ښه ده په دې باندې خبره کوو. ګوره د انډې دا کومه زردي چې ده که نه دا زیړ په دې کې 7 غټ څیزونه دي. دا د 7 څیزونو نه جوړه ده. یو پکې پروټین دي 2 یا 3 ګرام پروټین په دې کې پکې دي او پروټین دا زمونږ د صحت دپاره ډېر زیات لازمي دي. زمونږ د مسل بلډینګ دپاره زمونږ د مسل بلډ کېدلو دپاره زمونږ د مسل جوړېدلو دپاره پروټین ډېر زیات لازمي دي. اولنۍ خبره په دې کې پروټین دي او پروټین زمونږ د صحت دپاره زمونږ د مسل لپاره لازمي دي پکار دي. دویم په دې کې هیلتي فیټس دي. فیټس اوس د فیټس په باره کې دا ځان له یو مسکنسپشن دی. خلک وایي چې فیټس د صحت دپاره نه دي ښه خو دا هغه فیټس نه دي کوم چې زمونږ صحت ته نقصان ورکوي. دا هغه فیټس دي کوم فیټس چې زمونږ د صحت دپاره پکار دي او دغه هیلتي فیټس زمونږ د هیلتي هارت دپاره پکار دي. زمونږ د سټرانګ هیلت کارډیک مسل لپاره د زړه نه چې کوم مسل راتاو دي دغه د مضبوطیا دپاره دا هیلتي فیټس موږ ته پکار دي. نو دا دویم یو څیز دی چې د انډې په زردۍ کې موجود دی او زموږ صحت ته ډېره غټه فایده ده. دریم د انډې په زردۍ کې منرلز لکه مثال آیرن دي او زنک دي. آیرن دا زموږ د ریډ بلډ سیلز د پروډکشن دپاره ډېر زیات لازمي دي. زموږ په وجود کې چې دا کومه سره وینه ګرځي که نه د دې وینې د جوړېدلو دپاره آیرن ډېر زیات لازمي دي. مطلب د آر بي سیز دپاره د آر بي سیز د پروډکشن دپاره د آیرن ډېر زیات لازمي دي. او د دې نه علاوه زنک په دې کې زنک موجود دي. زنک څه شی دی؟ نو په زنک باندې په ډیټیل کې زما لیکچر شته دی هغه تاسو کتلی شئ. د زنک زموږ په وجود کې ډېره زیاته فایده ده خاص کر د امیونټي دپاره د ویښتو دپاره د سکن دپاره د دې شیزونو دپاره زنک ډېر زیات پکار دی. په دې نه علاوه په دې کې کولین دي. اوس کولین څه شی دی؟ کولین کم چې د انډې په دې زردۍ کې ملاویږي دا کولین زموږ د برین فنکشن دپاره ډېر زیات لازمي دي. زموږ د میموري دپاره د یاداشتو دپاره که تاسو غواړئ زموږ حافظه مضبوطوي زموږ یاداشت ښه وي زموږ دماغ ښکلی کار کوي نو تاسو د انډې دا زردي چې ده که نه دا استعمالوئ په دې کې کولین موجود دي او دا کولین زموږ د برین فنکشن دپاره د میموري دپاره ډېر ښکلی کار کوي. ښه د دې نه علاوه بل په دې کې موجود دی ویټامین ای. اوس ویټامین ای باندې ځان له زما په ډیټیل کې یو لیکچر موجود دی. ویټامین ای زموږ د ویژن دپاره د سترګو د نظر د تیز نظر دپاره پکار دي. د دې نه علاوه د سافټ سکن دپاره زموږ چمړه چې کومه ده سکن پوستکی دا به د دې سره نرم وي سافټ وي. د دې نه علاوه د سټرانګ امیونټي دپاره ویټامین ای ډېر زیات لازمي دی زموږ په وجود کې. نو په دې کې ویټامین ای موجود دی. بل په دې کې دی ویټامین بي 12. ویټامین بي 12 زموږ د نرو فنکشن دپاره پکار دی. زموږ نرو به مضبوطي زموږ نرو به ښکلی کار کوي. نو په دې کې ویټامین بي 12 موجود دی او د دې نه علاوه په دې کې ویټامین ډي پکې ده او ویټامین ډي باندې ځان له زما لیکچر موجود دی. ویټامین ډي زموږ د سټرانګ بون دپاره لازمي دی. زموږ د هیلتي هډوکي دپاره ویټامین ډي ډېر زیات پکار دی. نو کوم خلک چې دا خبره کوي چې د انډې دا زردي د صحت دپاره نه ده ښه هغوی ته دا ووایه چې په دې کې دا دومره قیمتي څیزونه موجود دي. پروټین دي فیټس دي منرلز دي لکه آیرن زنک کولین ویټامین ای ویټامین بي 12 ویټامین ډي دا شیزونه انډې په زردۍ کې موجود دي. دا زموږ صحت ته ډېره زیاته فایده ورکوي. نو که تاسو چېرته غواړئ چې زموږ مسل مضبوط وي زموږ د زړه مسلز موجود وي زموږ په وجود کې آر بي سي وینه نه کمیږي برابر وي او د زنک کمی زموږ وجود ته رانه شي دغه شان زموږ دماغ ښه کار کوي حافظه زموږ مضبوطه وي میموري زموږ سټرانګ وي. په دې نه علاوه د سترګو نظر زموږ برابري سکن چمړه زموږ برابري امیونټي مضبوطه وي موږ ته بیماري په اسانه سره نه کېږي. نرو زموږ ښکلی فنکشن کوي ویک نرو نه وي سټرانګ نرو هیلتي نرو ښکلی فنکشن به کوي او سټرانګ بون وي زموږ په وجود کې مضبوط اړوکې وي. نو د دې لپاره پکار دا دی چې تاسو ایګ یاګ د انډې چې کومه زردي ده دا تاسو استعمال کړئ. نو د دې زموږ په وجود کې انتهایي ډېره زیاته فایده ده او د دې قیمت هم دومره نه دی 25-30 روپۍ باندې انډه میلاویږي. نو که دا تاسو خورئ خپل خوراک کې دا تاسو شامل کړئ ستاسو په وجود کې به بیا د دې څیزونو کمی نه راځي.